د خوړو او درملو ملي ادارې رهبرۍ د درملیزو خدماتو د اتحادیې په کلنۍ عمومي ناسته کې ګډون وکړ. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر صاحب عبدالباري عمر، د درملو او روغتیايي محصولاتو معین حاجي صاحب رحمت الله روفي او د ادارې یو شمېر برخو رئیسانو پرون یکشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په 14مه نیټه د درملیزو خدماتو د اتحادیې په کلنۍ عمومي ناسته کې ګډون وکړ. په دغه ناسته کې د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر صاحب عبدالباري عمر هیواد ته د باکیفیته او خوندي درملو د وارداتو او تولید ترڅنګ د اتحادیې او ادارې په همغږۍ ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د ادارې دروازې د ټولو هیوادوالو او په ځانګړې توګه د سوداګرو پر مخ خلاصې دي. هغه د درملو پر ټولو کاروباریانو غږ وکړ چې معیار ته ځانګړې پاملرنه وکړي او له هغوی وغوښتل چې د سوداګرۍ ترڅنګ صنعت ته هم کار وکړي. لله الحمد، مونږ ډېر ښه سوداګر لرو، ښه وړ شخصیتونه لرو، ښه صنعتکاران لرو. دا منو په هیواد کې ستونزې شته، مشکلات شته، یو شمېر خلک به غلطه استفاده هم کوي، قاچاق به هم کوي او یو شمېر خلک به کم کیفیته درمل هم راوړي. خو مونږ د دغه سټیج له لارې په هغو خلکو غږ کوو چې د دغو سوداګرو نوم هم مه بدوئ او د افغانستان په ولس باندې هم رحم وکړئ. د خوړو او درملو ملي اداره، د سوداګرۍ او صنایعو محترم وزارت، د سټنډرډ ملي اداره، د عامې روغتیا وزارت، دغسې د دې ترڅنګ نورې ضربتي ادارې، د دوی تل دا هڅه ده، تل دا کوشش ده چې باید معیاري خدمات ترسره شي. زه له تاسې ټولو څخه په ډېر درنښت دا غوښتنه کوم چې کوشش وکړئ 100% سرمایه اقلا صنعت ته راواړوئ. سهامي فابریکې جوړې کړئ، سهامي شرکتونه جوړ کړئ، تشخیصیه وسایل جوړ کړئ. په یاده ناسته کې د درملو او روغتیايي محصولاتو معین حاجي صاحب رحمت الله روفي د ادارې او سوداګرو ترمنځ پر متقابل اعتماد ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې اداري اصول هم باید مراعات شي. اعتماد هلته راتلی سي چې دغه اصولو پوره پابندي وشي. د اصولو یو مسلکي اړخ دی چې پر هغه باندې ډاکټر صاحب عبدالباري عمر پر تفصیلي بحث وکړي. زه راځم یوازې اداري اصولو ته. په اداري اصولو کې د همدغه اتحادیې یا د دغو تجارانو څه نیمګړتیاوې وي، که دغه نیمګړتیاوې په منځ کې وي دا بې اعتمادي په وجود راوړي او که دا حل سي نو دا طبعا اعتماد حاصلیږي. یوازینی چې د امارت ادارات او یا ولس هغه له دې ادارې څخه لرې کوي هغه همدغه د اصولو نه مراعات کول دي. په دغه کلنۍ ناسته کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین ښاغلی قدرت الله جمال وویل که هیواد ته باکیفیته درمل وارد او یا هم تولید شي نو د افغانستان حیثیت ته ګټه رسوي. که کیفیت ته پاملرنه ونه شي نو پایله به یې منعکسه وي. که زما یو ورور ډاکټر یو مریض ته دوایي ولیکي او دوایي باکیفیته وي او الله تعالی هغه مریض ته په دغه دوایي باندې شفا ورکړي، په هغه باندې د ما د ولس لا اعتماد راځي. که دوایي کمزوري شي د ولس د اقتصاد مې هم ضربه ده، ولې خو دوایي به بې کیفیته تولیدېږي، بې کیفیته به راوړل کېږي. زما ولس په دردونو کې دردېږي او بیا به خارج ته یې مجبوروي، خارج ته به ځي او هلته به بیا د علاجونه کوي. نو د ما هیواد ته هم ضربه ده، اقتصاد ته مې هم ضربه ده، ډاکټر ته مې هم ضربه ده، حیثیت ته مې هم ضربه ده. په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست ښاغلی محمد یونس مومند وویل چې د خوړو او درملو ملي ادارې د ښې پالیسۍ او کنټرول له امله په هیواد کې د بې کیفیته او تقلبي درملو کچه ټیټه شوې ده. په تقلبي دوا کې ډېر کمبود راغلی دی چې دا هم د ډاکټر صاحب یا د دواو د غذا هغه ښه پالیسي چې دوی جوړه کړې ده د هغو برکت دی چې په دې کې تغییر راغلی دی او اوس تقلبي دوا ډېر افغانستان ته نه راورسېږي. پر همدې مهال د درملیزو خدماتو د اتحادیې رئیس ښاغلی اسدالله کاکړ په درملیزو چارو کې د خوړو او درملو ملي ادارې څخه د مننې ترڅنګ د یاد ادارې د ټولو قوانینو او اصولو د عملي کولو ژمنه وکړه.
نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې ملي ګټو ته ژمن نه وي د دوی له ډلې څخه نه دي. هغه تاجر چې د امارات په تاوان او د ولس په تاوان باندې کار کوي هغه تاجر نه دی او هغه زموږ د ثبت څخه نه دی.